ځینو سرچینو راپور ورکړی دی ویلي دي چې په افغانستان کې به د نوي حکومت مشري د ملا برادر پر غاړه وي. بلخوا بیا حالین اعلان کړی ویلي دي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د رغونې لپاره به 1 میلیون یورو مرسته کوي. طالبان وایي خپلو ټولو امنیتي دفاعي او کشفي ځواکونو ته یې بېلابېل یونیفورمونه ټاکلي دي. سلام، وخت مو بخیر. د پام وکړئ د دې ساعت لاندې او مهمو خبرونو ته. سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د نوي حکومت مشري به د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر ملا برادر کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ملا عباس ستانکزي ویلي و چې په نږدې څو ورځو کې به دوی مشر د افغانستان لپاره وټاکي. بلخوا بیا حالین اعلان کړی ویلي دي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د رغونې لپاره به 1 میلیون یورو مرسته کوي. طالبانو ویلي امریکایي ځواکونو هوایي ډګر دومره ویجاړ کړی چې 300 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا ده ترڅو اساسي ورغول شي. او په یو بل خبر کې به واورئ چې طالبانو خپلو ټولو امنیتي دفاعي او کشفي ځواکونو ته بېلابېل یونیفورمونه ټاکلي دي. د دې تصویرونو په رالیږلو سره وایي چې دا د ملي امنیت ځواکونو ځانګړی لباس دی. په دې وروستیو کې د خلکو غوښتنه هم همدا وه چې دوی باید په ښارونو کې د ځانګړي لباسونه وکاروي ترڅو د دوی له نامه څخه څوک غلطه ګټه وانخلي. د پښتون غږ درنو لیدونکو، دا و د دې ساعت لاندې او مهمو خبرونه. د همداسې نور مطالبو لپاره پښتون غږ یوټیوب چینل حتمي سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو